چپ ولې خاندې؟ دلته ما کومه ټوکه لیکلې؟ ولې خاندې؟ استاد 15 ضرب یو 15 راځي، اول ته تا 3 لیکلي ځکه مې وخندل. دغه یو لاین ما په قص غلط ولیکلو، په دې خاطر چې زه غواړم تاسو ته د دغې د لارې یو تجربه کاره خبره وکړم چې هغه ډیره مهمه ده. ګوره ما 9 لاینونه صحیح ولیکل، دغه یو مې غلط ولیکو، نو تاسو زما دغه 9 صحیح لاینونه شاته وغورځول، خو زما یو غلطي مو راونیوله او په ما باندې خاندئ، په ما باندې ملنډې وخئ، په ما باندې ریشخند وخئ. ولې چې ما یو ټکي غلط ولیکه، خو هغه 9 لاینونه مې چې صحیح لیکلي هغه مو هیر کړه. زمونږ د ټولنې خلک ډیر ظالمان دي، دا هم همدغسې دي چې مونږ او تاسو لس ښې ګڼې وکړو او یوه رانه غلطي وشي، نو زمونږ هغه لس ښې ګڼې اوبو ته غورځوي، هغه شاته غورځوي او زمونږ یو غلطي رانیسي، مونږ دومره تهدیدوي مونږ دومره تنګ کي چې زمونږ ژوند تباه کي، مونږ سرګردانه کي. نو ولې داسې نه کوو چې د هغه انسان هغه 9 لاینونه سترګو ته ونیسو، هغه 9 ښېګړې چې مونږ سره کړي هغه سترګو ته ونیسو، او که دغه یو غلطي کړي او تاسو په دې پوهیږئ نو تاسو دا حق لرئ چې هغه ته ووایئ چې استاده، وروره، ملګریه، یا مسلمانه یا انسانه، تا دغه غلطي کړې ده، په ډېرې بخښنې سره دا اصلاح کړه. دا څونه ښه خبره ده. خو مونږ او تاسو هغه تهدیدوو، مونږ او تاسو د هغې ښېګڼې شاته غورځو، خو د هغې یو غلطي رانیسو او هغه دومره په عذاب کړو چې هغه یو غلط کار ته مجبور و. ولې داسې کوو؟ نو دا ما قصدن ولیکو تر څو تاسو پوه شئ. کله هم په ټولنه کې که هغه ستاسو ملګری دی، که هغه ستاسو خپلوان دی، یا هغه ستاسو استاد دی، نو د هغې یو طرف ښېګڼو ته وګورئ، بل طرف بیا د هغې یو غلطي یا 2 غلطیو ته وګورئ. که یې ښېګڼې زیاتې وي هغه تشویق کوئ، تهدیدوئ ما، او بیا هغه ته ورشئ او ورته په ډیر معذرت سره ووایه چې دا اصلاح کړئ. اوس پوه شوئ؟ اوس صحیح شو، دا ولیکئ. شابه. د ویډیو نه مو هدف عامه پوهاوی و